الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده تفسير بدي مبارك درسنو كي منغا یوسل شپگو یا نمبر آیت رسیدلیو. پا دی آخرینی آیتونو که اللہ سبحانه وتعالی دا دی امت تربیت پارا خبر دا توحید کولا چی تاسو با دا مشرکانو بشان نکی گئی، دا غوی دا لاری نبزان جدا ساتی، او دا اللہ سبحانه وتعالی توحید بمنی، او د الله سبحانه وتعالی بندگی به خالص کوي. اوس دین بعد الله سبحانه وتعالی یو بل مسله بیانوي. مخکې مسله بیان شو د قبلې د دې سپارې په اوله کې، نو د بعضو مسلمانانو په زړه کې دا خبره راله او دا به وي چې الله موږ له دا کعبه قبله کړه، نو بس موږ جو ختم آخري دغه ته ورسېدو او منگا پورا نیکان شو. دا خبر زړه کې پرته وی به هم نو الله سبحانه وتعالی د هغوی تربیت کوي. دویمه دا چې یهودو نصاراو به د خپلو قبلو صفتونه کول. یهودو به وی زمونږ دا قبله برابر ده، موږ په حق یو. نصاراو به وی زمونږ دا برابر ده، موږ په حق یو. نو الله سبحانه وتعالی د هغوی په باره کې هم خبره کوي. نو دې آیت کې د مؤمنانو ذهن سازیم ده، د هغوی تربیت پکې دی، او دې کې د یهودو نه نصاراو په خبره باندې مرد دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ندنی کی خاص أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دا خبره چې تاسو واړوئ مخونه خپل په طرف د مشرق او مغرب. لیس البر، که چېرته دا خطاب یهودو نصاراو ته شي، نو بیا به دغه ترجمه چې نه د نیکي دا خبره چې تاسو مشرق یا مغرب طرف ته مخ اړوئ، بلکې دا خو تاسو د ځان نه قصې جوړې کړي دي، نو داسې نیکي خو نه ده. او که چېرته دې مؤمنانو ته خبره یو د دوی ذهن سازي، نو بیا به داسې وایي چې نه د خاص نیکي دا خبره، یعنی ټولې نیکیانې اوس تاسو په دې یو خبره کې مه راجمع کوئ چې موږ کعبې ته مخ کړی دی، بلکې نور هم ډېر اعمال دي، لوی اعمال دي چې هغه تعلق د ایمان سره ساتي، د عباداتو سره، د اخلاقو سره. صرف په یو عمل اکتفا مه کوئ چې دې ته تاسو خوشحاله یئ چې زمونږ قبله هغه کعبه شوه. ولكن البر من آمن بالله، مگر نیکی د هغه چا ده چې ایمان یې راوړی دی په الله باندې. معنی دا ده چې اصل نیکی، بنیادی نیکی دا آغا چا دا چی ایمانی پا اللہ باندی راوڑی، دا اصل نیکی دا. نو دی که وس مؤمنانو تم خبر دا، یهود و نصاراو تم دی. یهود و نصاراو تا دیسی دا چی پا اللہ ایمان ناقص دی، پا اللہ باندیم صحیح ایمان ندی راوڑی، خبر ولا نمانی، پیغمبران ولا نمانی، کتابونه ورله نه منئ، په کتابونو کې ورله تحریفات کوي، او دلته وایي زموږ قبله دا ده او دا ده. اصل مسلې له خو راشي که نه هغه دا. نو د مؤمنانو په کوم تربیت دی چې صرف دغه خبرې پورې من خلی، بلکې راشي دا بنیادي خبرې دي، دا هم راټینګې ونیسئ. نو نیکي د هغه چا نیکي دی چې ایمان یې راوړی دی الله باندې. والیوم الآخر، او په ورځ وروستنۍ، والملائكة وبملائكو، والكتاب والنبيين، او بكتابون او بپیغمبرانو. دا په اصل کې د ایمان ارکان دي. د ایمان څو ارکان دي؟
شپږ دلته به کې 5 ذکر دي. ایمان په الله، ایمان په آخرت، ایمان په ملائکو، ایمان په کتابونو، ایمان په ټولو پیغمبرانو. دا نیکي ده او دا بنیادی خبره ده. ولې بنیادی ده؟ بنیادی خبره ته اوس ما د ایمان ارکان دي. سوچ ته پکې ضرورت شته؟ دا ولې بنیادي خبره؟ د ایمان ارکان دي که رکن ستن ته وایي، یعنې ایمان په دې ولاړ دی. که دې کې څه ګډوډ شو ستا ایمان را پرېوځي. نو بله خبره وآت المال ورکی مال لرا. نور اعمال هم شته. که تاسو خیال کړی دا یو نیم سړی یو عمل یې راټینګ کړی بس په هغې پورې نښتی او بس خپلې خبرې به کوي، موږ دا کار کوو، موږ دا کوو، موږ دغه یو خبرې پورې به نښتی. نیکیان خو نور هم ډېرې دي. نو الله وایي چې ایمان په الله، په آخرت، په ملایکو، په کتابونو، په پیغمبرانو او ورکي مال خپل، دا نیکیانې دي. اصل دې کې رد نه دی په دې چې د قبلې ته مخ کول، د کعبې ته مخ کول نیکي نه ده. نه دا مطلب نه دی. دغه هم نیکي ده خو نور هم نیکیانې شته. که تاسو دغه یو خو مه یادوئ او نه دغې د یوې نیکۍ د لاسه تاسو پوره نیکان هم نه جوړېږئ. دا هم یاده کوئ. دا خبر مطلب دلته دا دی چې تاسو یو عمل که راټینګ کوئ نو د دې د لاسه تاسو کامل مؤمنان نشئ جوړېدی چې څو پورې د دین په نورو برخو هم عمل نه یې کړی. ځکه چې د ایمان څانګې دي، ایمان څانګې لري، په دې باندې به عمل کړي. وآت المال على حبه، او ورکی مال لرا، او ورکی مال لرا سره د محبت دا غنا. على حبه دی کې دا ضمیر چاته راجع دی نو دی کې یو څو خبرې. یوه او ورکی مال لرا سره د محبت دا غنا، یعنی د محبت د الله سره، یعنی دا مال چې لګوي نو د الله سره د محبت د وجې لګوي. چې یو سړی راولګي د الله په دین مال لګوي نو دی محبت دی د چا سره؟ د الله سره. یا سره د محبت د مال نه، ځکه چې هر سړی په مال مین دی نو دی سره د دې نه چې په دې مال مین دی بیا هم د الله په لار کې لګوي. او درېیمه او ورکی مال لره سره د محبت نه د دغه غریب سره، د دې غریب سره محبت ته نو ځکه وله مال ورکوي. چې کله سړی د غریبانانو سره محبت ونه لري او د یتیمانانو سره، مسکینانو سره، فقیرانو سره، دیندارو سره او داسې بیا زه دا سلسله روانه دا بغیر محبت نه کېږي. نو محبت د الله سره، محبت د مال سره، محبت د هغه چا سره چې په چا باندې دا مال لګوي. دا څوک دي؟ ذوي القربى خپلوانو ته، والیتامى والمساکین او یتیمانانو او مسکینانو ته، وابن السبیل او مسافرو ته، دوی له مال ورکوي. خپل خپلوان لازم نه چې خپلوان به ګوره غریبانان وي. کله سړی په خپلوانو باندې خرچه دې دپاره کوي چې د خپلولي دا پاتې شي. یتیم خو واضحه دی، مسکین هم واضحه دی، مخکې خبره شوې ده. مسافر دې دپاره ذکر کېږي ځکه چې مسافر لاروی په لاره باندې تېرېږي، خپل ځای نه وي، کور یې نه وي، دغه علاقه یې خپله نه وي، هغه ته ضرورت وي. والسائلین او سوالګرو ته، سوالګرو باندې هم خرچه کوي. دا هم یو لوی نیکي ده چې سړی په سوالګرو باندې خرچه وکړي. او را به شي انشاءالله په نورو آیتونو کې چې مؤمنان هغه خلک دي چې دوی هغه چاله مال ورکوي چې سوال کوي او هغه چاله هم ورکوي چې سوال نه کوي. مؤمن هوښیاري، یو نیم سړی سوال نه کوي دی عزت نفس د لاسه،
او کله ډېر عزتمن مجبور شي سوال ته، خو دا دی چې غالباً داسې سړی ځان د سوال نه ساتي، سخته تیری، نو ته به ځان ړوند کوڼکی نه، ته به د حالاتو نه اندازه لګې. زموږ دې خلکو کې دا مرض دی چې دې ته په انتظار دی چې څوک راشي ور وټکوي چې زه غریب یم ماله پیسې. او ته خبرې چې زموږ دا ملګری د پلانې مالی حالات یې کمزوري دي، بچي بیمار دي، مزدوري یې نشتي، د کرایي په کور کې دی، دا مسله ده ته په خپله اندازه ولګوه که نه چې ده ته ضرورت دی، راشه خرچې پې وکړه. هغه خو تا ته د حیا د لاسه نشي ویلی چې ماله پیسې راکړه، ګاونډي دی او داسې پسې به هر څوک چې دی، خو ته لږ ځان هم هوښیار کړه که نه، اندازه لګوه. کله ناکله یو نیم سړی ځان داسې مخې مخې ته کوي، پیش کوي، اشاراتو کې دا خبره کوي چې زما ضرورت دی، نو ته به د ځان نه قمقل نه جوړې، په هغه اشاراتو باندې به پوهېږي چې د دې سړي ضرورت دی مال ته. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، او قائم کی منځ او ورکي زکات، نو حق د الله م ادا کوي، حق د مخلوق خو ادا کوي، ورسره حق د الله ادا کوي. ایمان خو ذکر شو، ایمان کم ځای کې ذکر شو؟ ها وفي الرقاب، او په ازادولو د سټونو کې، په دې کې مال لګوي. ازادول د سټونو د دې یو څو مطلب، یو غلامان ازادول، مریان پخوا به ده وو، نو دوی غلامان مریان ازادوي، په پیسو به یې واخیستو، هغه به بیا ازاد. دویم وفي الرقاب معنی دوی قیدیان ازادوي، دا هم لوی عبادت دی. یو سړی قیدي شوی دی په مال کې، او ته راولږې مال ورکړي او دا قیدي را ازاد کړي. درېیمه بعضو علماو دا ذکر کړې ده چې دې کې هغه سړی هم داخل دی چې په هغه باندې قرضوي، چې د قرضداري نه ځان پې څه کړي، ازاد کړي. لکه یو سړی دی په هغه قرضې ډېرې دي او خلک پسې ځي راځي، نو دی تړلی شوی دی، دی بند دی، دی هم قیدي دی، او ته راولږې هغه له مال ورکړي یا سم مال وله ورکړي چې دی پې دا قرضې ختمې کړي او ازاد شي د دې جاخور، دا پکې هم داخل دی. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، او قائم کی منځ او ورکي زکات. مخکې ایمان ذکر شو، نو په ایمان پسې بیا لوی رکن څه دی؟ هغه مونځ دی، نو زکات دی. د مانځه او د زکات خبره مخکې شوې. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، او پوره کوونکي دي د خپل وعدو کله چې واده وکړي. دا پکې بل صفت نیکان خلک یادي، یعنی نیکان صرف دا نه دي چې دوی مخ کړی دی کوم طرف ته؟ کعبې ته. داسې نیکان دي، راشد نیکانو نور صفات هم دي. نو نیکان دا دي الله ذکر کړو. نو یو صفت دا دی چې دوی خپل لوزونه پوره کوي چې کله چا سره لوز شي. د ټول نه لوی لوز چې دوی پوره کوي هغه لوز دی کومې چې د الله سره کړی. نو بیا په خپل منځ کې چې دوی کوم لوزونه دي هغه هم دوی پوره کوي. والصابرین فی البأساء والضراء، او صبر کوونکي په تکلیف د مال کې او په تکلیف د بدن کې. اصل کې والصابرین دلته معنی ده چې زه صفت کوم، الله وایي زه شان بیانوم د چا؟ الصابرین فی البأساء، زه شان بیانوم د صبر کوونکو په تکلیف د مال کې، والضراء په تکلیف د بدن کې، وحین البأس او په وخت د جنگ کې. دا هم د مؤمنانو اوچت صفت دی، ځکه خو الله شان بیانوي کنه، ځکه خو الله صفت کوي. دوی صبر کوي په بأسا او ضرا کې. نو بأسا او ضرا د دې څه مطلب دی؟ دوی صبر کوونکي دي په مالی تکلیف کې او په بدني تکلیف کې. که دوی ته په مال کې څه نقصان ورسي نو دوی جزا فضا نه کوي، بلکې دوی صبر کوي. که دوی ته په بدن کې څه تکلیف ورسي
نو په هغې کې هم دوی صبر کوي. وحین البأس او په وخت د جنگ کې چې کله دوی کافرانو ته مخامخ شي نو په هغه ټیم کې هم دوی صبر کوي، ثابت قدم مضبوط په میدان کې اوسي، تیښته نه کوي. اولئک الذین صدقوا، دغه کسان رښتیني دي. رښتیني دي په دعوه کې، او ولې په دعوه کې رښتیني دي؟ عجیبه خبره، دومره صفات ذکر شو، تاسو یې صبر دا ښکلې خبره. زه بار بار درسونه کوم، زم سړی په دعوه باندې دلیل ښیي. دوی ولې رښتیني په دعوه؟ دوی ولې رښتیني دي په دعوه کې؟ دلایل یې بوخو. لنډ جواب یې دا دی، دعوه د ایمان تشه نه کوي، دعوه د نیک عمل اسې نه کوي، بلکې کوي یې. الله وایي دا رښتیني خلک دي. یهود نصاراو ته پکې خبره ده چې رښتیني خلک دا دي، دا مؤمنان دي. تاسو صرف د خپلو قبلو صفتونه کوئ، نور خو تاسو کې څه شتي نه. قبله هم تاسو د ځان نه جوړه کړې ده. او که مؤمنانو ته شي نو خبره دا ده چې بهی پوره مؤمنان دا دي، ځان کې به د ټول خویونه او صفات راولئ. واولئک هم المتقون، او دغه کسان هم خاص دوی تقوا والدي. ښکاره ده چې دا تقوا والدي. ایمان ته وګوره، اخلاقو ته وګوره، کردار ته وګوره، اعمالو ته وګوره. خو واضح ده چې دا خلک پرهیزګار دي، نو ځکه خو دا کارونه کوي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د قصاص خبره بیانوي. دا صورت مدني دی که مکي دی؟ مدني دی، یعنی د هجرت نه بعد نازل شوی، د مسلمانانو یو ملک قایم شوی که نه؟ د مسلمانانو ملک مدینه کې و. نو دې ملک کې د امن دپاره څه کول پکار دي، دا نصیحتونه هم الله په دې صورت کې بیان کړي دي. او آیتونو ربط دا دی چې ټوله خبره دا روانه ده چې تربیت د دې امت کېږي. اوس الله سبحانه وتعالی د قصاص مسله بیانوي دې دپاره چې کله په یو علاقه کې قصاص نافذیږي نو هلته امن و اماني، او چې امن و اماني نو ملک به څه؟ ملک به آبادي. چې امن و اماني نو ملک به آبادي، ملک به جوړي. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم القصاص في القتلى، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص په باره د وجلې شو کې. کتبه دا په عربۍ کې په دې معنی سره هم راځي، یعنی تاسو باندې فرض کړی شوی دی، لیکلی شوی دی. او چې الله لیکلی دی مطلب دی چې فرض کړی دی. په مؤمنانو باندې څه شی فرض کړی دی؟ قصاص. قصاص څه مطلب دی؟ یعنی آیا د مؤمنان به ټول قصاص کېږي؟ نه، قصاص نافذولی په تاسو فرض کړي دي چې قصاص به نافذوئ، دا حکم د الله دی. فی القتله په باره د وجلی شو کې، نو وجلی شوی کله په خطا سره او کله قصدن عمدنی. دلته کوم یو مطلب مراد دی؟ قصدن عمدن. هغه وجلی شوي چې هغوی قصدن وجلی شوي دي، د هغوی په باره کې قصاص نافذول دا په مؤمنانو لازم دی. بعضو علماء دا ویلي وي دا خطاب هغه چا ته دی چې چا دا قتل کړی دی یا څوک د مقتول اولیاء دي، خو واضح دا دی چې ټولو مؤمنانو ته دا خطاب دی. الحر بالحر، ازاد به وجلی کیږي په مقابل د ازاد کې. والعبد بالعبد، او مری په مقابل د مری کې. والانثى بالانثى، او زنان په بدله د زنان کې. دیز کې اصل کې الله رد کوي د جاهلیت والو په یو طریقه باندې. یعنی دا خبرم کافي وه چې قصاص څه دی؟ قصاص نافذول لازم دی. دا خبره پکې ولې ذکر کړه؟ دا دې دپاره
عربو کې دا عادتو او دا په یهودو کې مو مدینه کې چې کوم یهود اوسېدو هغو کې هم دا بیماري وه چې کله به زورور راولګېدو کمزوری به یې مړ کو نو د دې زورور نه بدل نه اخیستی کېدو کله به سمال کېښو چې زه ته دومره پیسې ورکړه ستا مسله به ختمه شي کله به ورته نور څه داسې هیلې جوړې کړي او که چېرته کمزوری به راولګېدو زورور به یې مړ کو نو بیا به چې ښه په رڼا ورځ د ټولو په مخ کې بدل اخیستی کېدو قصاص دا خو جي دا خو حق دی ده دا مسله پښتنو کې هم شتي چې بعض د بدل د اخیستو او د حق د اخیستو خبره هله کوي چې کله مخامخ سړی کمزوری او که چېرته مخوري سړی ظلم او زیاتۍ وکړي نو بیا د هغه دپاره جرګې او زه خیر د انسان خطا کېږي او زه پیسې بدله درکړي او زه مال بدله درکړي دا نه الله وایي چې د قصاص دا حکم د ټولو دپاره یو شان دی آزاد په مقابله د آزاد دلته دا مطلب ګورې نه دی دا هم فایده یې ده کوي چې آزاد صرف په مقابله د آزاد کې به وجلی کېږي او غلام په مقابله د غلام کې دا مطلب نه دی چې غلام به په مقابله د آزاد کې نه وجلی کېږي زنانه په مقابله د زنانه کې دی دا مطلب نه دی چې زنانه په مقابله د سړي کې نه وجلی کېږي یو سړی راولګېدو زنانه یې مړه کړه قصدن عمدن دلایل ثابت شو د هغې د ثابتولو بیا طریقې دي ځان له تفصیل دی خو الغرض قاضي ته خبره ثابته شوه او د هغه د زنانه خپلوان قصاص غواړي دا سړی به وجلی کېږي که نه وجلی کېږي نو دلته الله ولې وایي چې آزاد په مقابله د آزاد کې غلام په مقابله د غلام کې او زنانه په بدله د زنانه کې مطلب دا دی چې النفس بالنفس او دا خبر الله په سورة المائده کې کړې ده چې نفس په بدله د نفس کې دی دا پکې نشته چې دا تور دی دا سپین دی دا آزاد دی دا غلام دی مری دی او دا زنانه ده او دا نارینه دی دا قصې په شریعت کې نشته فمن عفي له من أخيه شيء بس هغه څوک چې معافي وکړی شو هغه ته د طرف ضرور د هغه نه د څه شي ضرور نه مراد د مقتول خپلوان دي که چېرته هغوی څه معافي وکړي نو معافي په یو څو قسمه ده چې بلکل معاف کړي نه قصاص غواړو نه دیت غواړو تاسو دا مسلې نه دي اورېدلې هسې زه خو کله نه کله سوچ کوم زم د هغه انسان دا ژوند څنګه تېرېږي دی چې دین نه خبره نه وي خو عادت شي ورسره سړی کوم سړی چې جاهل وي دی د جهل په تیارو کې عادت وي بلکې دی خاندي په هغه خلکو پورې ده چې په دین پوه مړ وي دا دوی څه کار راغستی دی کار خو زمونږ دا د دنیا پسې ښه مزېدارې منډې واخه ټیټ کار موږ راټینګ کړی دا او دا قرآني زده کو حدیثي زده کو نو دا خو د الله بندګانو هغه بنیادي مسلې دي موږ خو لا څه تفصیل هم نه دی کړی که نه کړی هم دی چې دا قتل به څنګه ثابتېږي دا سزا به څوک بیا دغه کوي او دا به څنګه او دا موږ خو له دغه مسلو له نه یو ورغلي دا خو بنیادي مسلې دي بنیادي هر مسلمان له پکار چې یادېږي د معافۍ یو قسم څه دی بالکل معاف کی قصاص او دیت یا معاف کی څنګه قصاص معاف کی او دیت تی وواړي او یا د دیت صحیح سو ته معاف کی نو که چېرته څوک داسې چې هغه ته معافي وشوه د هغه د رور د طرف نه دلته بله مسله چې مسلمانان خپلو کورونه دي اگر که د یو راولګي دا بل مړ کړي ځکه چې دې کې ګوره د مقتول چې کوم خپلوان دي او اولیا دي نو هغوی ته رور د قاتل وي چې دا د دوی
رونه دي که دوی ته څه معاف کړي. نو زمونږ د ورورولي دا داسې په معمولي خبرو نه ختمېږي. د بعضو بلکل دا خبره ډېره سخته کړې ده، په معمولي اخوا دیخوا بس هر څه ختم. دا د اسلام ورورولي ده، زمونږ په منځ کې د عقیدې ورورولي ده، دا داسې معمولي نه ده. بله دا خبره په کوم راووته چې په ګناه کبیره باندې څوک نه کافر کېږي. ولې څه دلیل دی؟ رور یې ورته ووایي، که کافر شوی وی نو بیا خو یې رور نه و که نه. نو که چاته څه شی معاف شي، فاتباع بالمعروف، بس ورپسې کېدل دي په ښه طریقې سره، واداء الیه باحسان، او ادا کول دی وارث ته په ښایسته طریقې سره. سبحان الله څه مهربان رب دی، هر طرف ته نصیحت وکړو. ورپسې کېدل په ښه طریقې سره، چا پسې؟ په چا پسې به ورپسې کېږي؟ یعنې قاتل پسې چې ورپسې کېږي نو په ښایسته طریقې سره. مال که تې غواړي نو څنګه؟ په ښه طریقې. دا نه چې د شپې 3 بجې 2 بجې ډزه لکه ورکوله وکړه، راوباسه دیت، راوباسه دیت الله، او یا په شرمونو یې وشرمې، په بازارونو کې او په محفلونو کې او په مجالسو کې. نه الله وایي مال که بیا غواړي نو په ښایسته طریقې سره غواړي، په سړیتوب یې غواړي. اتفاق وکړئ، ښه پاره هم څنګه به ورکوې څنګه نه ورکوې ښه پاره. نو دی بل طرف ته هم نصیحت دی چې بیا په دوی ادا کول دي په ښایسته طریقې سره. مه تنګوه ای قاتله د مقتول د خپلوان، زه تاسو سبا راشئ، زه بل سبا راشئ، زه اوس نیمې والی نیمې بیا والی بیا به شي، ای معاف هم که نور خبره شوې ده. نو چې خبره شوې ده نو اوس ورکول دي په ښایسته طریقې سره. ذلک دا حکم تخفیف من ربکم، اسانی دا د طرفه د رب ستاسو نه، ورحمت او مهرباني ده. ګوره دا معافي کول او دیت اخیسته دا د الله د طرف نه اساني ده د دې امت دپاره. که چېرته داسې وی چې لازم قصاص، نو خبره به څه سخته به الله به کې اسانتیا راوسته. که څوک معاف کول غواړي نو معاف کولی شي، بلکل مجانا یې معاف کې، هسې هم معاف کولی شي. دیت علی د قصاص نه معاف کې هم کولی شي، نه معاف کې قصاص علی هم مستحب دی. نو الله وایي دا اسانتیا چې پکې راغلې ده د دې معافۍ دا خبره چې ده، نو دا د الله د طرف نه څه دی؟ رحمت دی. فمن اعتدى بعد ذلك، بچا چې زیاتې وکړو وروستو د معافۍ نه، فله عذاب الیم، نو دلره عذاب دردناک دی. واضح ده، یعنی یو پیر معاف کړی شو ظالم بیا راولګېد، نو بیا خو الله وایي چې زما د طرف نه بیا دته دردناک عذاب دی. مخلوق خو پرېږده، زه به وله سخت عذاب ورکومه. اوس حکمت ته قصاص، چې قصاص کې څه فایده ده؟ ولکم فی القصاص حیات، او ستاسو دپاره په قصاص کې ناشنا ژوند دی، ژوند پکې پروت دی. خو سبحان الله بعض به وایي چې دا څنګه ژوند دی، په دین باندې اعتراض کوونکي. نو الله هغه خبره دفع کړه، دلته یې ناشنا خبره وکړه، یا اولی الالباب، ای صفا عقل والو. دوی لپاره دوی په دې خبره پوه دي، د عقل خاوندان پې پوه دي چې په قصاص کې څه دی؟ ژوند دی. نو ژوند پکې څنګه دی؟ ژوند دي سي. اوس یو سړی وایي چې یاره دا خو یو سړی ووجلی شو، قصاص پې نافي شو، دا خو مړ شو، او الله وایي ژوند دی پکې. مطلب دی چې ژوند د دې باقي خلکو دی. یو مړ شو خو فایده څومره ډېر ورته شوه.
کمو ځایونو کې کمو ملکونو کې کمو علاقو کې چې اسلامي احکام نافظېږي تاسو لاړ شئ هغه ملکونه هغه علاقې وینئ څومره امن و امان یې هلته دا لیبرل علمانیان دا بېدینه نن اوس غریب یو سړی راولګېد او غلا یې وکړه او لاس دې پرې شو نو ټول عمر له دغه شان بونډۍ به ګرځي نو صحیح ده د یو نه لاس پرې شو خو د څومره خلکو مال بچ شو او بله د دې یو لاس پرې شو نو د څومرو لاسونه پکې بچ شو لاسونه هم بچ شو که نه په دې یو قصاص جاري شو خو د څومرو پکې ژوند پاتې شو ځکه چې دغه یېرې نه بل هم نه کوي نو د دې باقي خلکو ته ژوند میلاو شو سکون راغی اطمینان راغی معاشرې ته لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي تقوا به داسې راشي چې وبهیریږئ د الله نه او د الله د احکاماتو خیال به ساتئ د پولو به بیا خیال ساتئ که چېرته قصاص نافظ شي او یا جاري شي اوس دې نه بعد بل قانون بیانېږي د مال به په څه طریقه تقسیمې نه تقسیمې الله ټولې مسلې بیان کړي دي ځکه چې دا مسله اهمه ده د کورنۍ د اصلاح دپاره کور اله برابري چې کله پکې د مال مسله صحیح برابري او سبحان الله اکثر چې څومره جاخې په کورونو کې جوړې دي مال د لاسه والله دې دا بعض مسلې خو موږ له راغلي دي که نه او بعض هم لیدلي دي توبې به وباسي توبې رور سره نښتی دی پلار د زوی سره نښتی دی زوی د پلار سره نښتی دی تره د رواره سره نښتی دی رواره د تره سره نښتی زما ځمکه ستا ځمکه زما روپۍ او ستا روپۍ تر دې چې ښځه او خاوند هم د پیسو د لاسه وران دي نن سبا داسې ښځې هم شتي او لږې نه دي چې خاوند یې غریب شي نو بې اخلاق څه شي هغه بدل شي او چې مالدار بیا کار صحیح که وی روي مو دا د مینه ده وي یو کس موږ سره ملاقات کړ مخکې ډېر مالدار و دلته اوسېدو نو هغه بیا داسې حالات پرې رالو چې هغه مال ته الله واغستو د الله امتحان نو بیا زموږ د والد صاحب سره ناست و الله دې وبخي نو هغه ته وی چې بلې نه دې وی خبره کوه د هغه ملګری هغه وی څه وی اوس راته ښځه عقل کوي وی په مخ راته وي چې تا دا ولې نه کوله او تا دا ولې نه کوله او تا دا وی مخکې چې دا قیسې نه وي وی ما ورته چې ښه اوس غریب شو نو اوس دا خبرې شي او ته نه پوهېږي او تا ته چا وي چې کاروبار کوه ته څنګه او داسې نو چې غریب شوې که نه نو بیا به ښځه هم درته خبرې کوي بچي درته هم خبرې کوي ملګري خو دې پخوا نه راځي ځکه چې هغه ملګري چې د پیسو دپاره ملګرتیا کوي هغوی زارېږه د هغه ملګري نه چې هغه ته څه مشکل نه وي او غریب سړی دی نو ده ته خو زر مسلې دي د ده نه ځان لرې ساتي نو دې مال چې څومره ورانۍ جوړ کړی دی که نه او په امن هغه دي چې د مال یې زړه ته نه دی کوز کړی نو دی په خپل هم برابري کور هم برابري رور راپاسي تا زما نه دومره پیسې هستې دومره به زه صحیح شو زه بس ته اوس راله په سر دړ مه راوله خو زه خبره ختمه تره او کاکا او ماما او زه صحیح ده ځئ په دې سره مسلې حل کېږي چې کله ته دنیا له ډېره توجه نه ورکړې او چې روپۍ شمارې او روپۍ حساب کوې نو بیا خبره اسانېږي ګرانېږي بعضو له موږ خبرې وکړو که نه د دې حلالو د پیسو حساب کوي دومره پکې حلالي لګېدلې وي ما چې ماسپښین ډوډۍ راوړه نو 2 ریاله او لس حلالي کمپۍ کې ورسره لس حلالي مو لیکي نو هغه ورته وایي زه صحیح شو هغه طرف ته به پکې حلالي بل ځای کې وباسو
نو که دا قصې دي نو زړه دې وخوړو او ژوند دې رانه ښه تېر نه کړو چې د حلالو حساب دې شروع کړو دنیا سره به سرسري وخت تېری سرسري ډېر جوهر به پکې نه ورننوځي نو الله قانون ښیي وایي که دا قانون هم برابر و د دې مال د تقسیم ده نو کورنۍ به هم برابري کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې راشي یو کس تاسو ته مرګ حاضر شي مرګ ان ترک خیرا که چېرته پرېښودلی یا که چېرته پرېښودی مال یو سړی دی مرګ ته نږدې شو مرګ پرې راغی او ده سره څه دی مال دی په دې یو کار لازم دی هغه څه دی الوصیة للوالدین وصیت کول مور او پلار ته یا وصیت کول مور او پلار دپاره والاقربین او خپلوانو ته یا د هغوی دپاره بالمعروف په ښایسته طریقې سره حقا علی المتقین دا کار لازم دی په متقیانو باندې نو اوس دلته دا مسله یوه دا چې مرګ راشي او مال ورسره یو مال نه نو تشپاڼه غریب به په څه کې وصیتونه کوي د هغه خو بیا وصیتونه د څه سره به تعلق ساتي چې غریب یې عمرې څه وصیت به عجیبه خبره ده پرون ابرز هم ذکر کړه چې یعقوب علیه السلام څه وصیت کړه او ابراهیم علیه السلام څه وصیت کړه صرف پیسې هم ذهن کې تاویږي راتاویږي نو نصیحت وصیت د مال او د دین د هغه چا دپاره دی چې مال ورسره شتي مال نشتي بیا هم وصیت شتي د څه د دین چې دینداري راونیسي خو دلته مسله د مال ده یو سړی د مري مال ورسره دی دی به لازم وصیت کوي د مور پلار دپاره او د خپلوانو دپاره بعض علما دا وایي دا آیت منسوخ شوی دی څنګه منسوخ شوی دی سورة النساء کې الله میراث په خپله تقسیم کړی دی د آیت د هغې نه مخکې نازل دی تاسو ته ما د درسونو په اوله کې ویلي چې د ناسخ او د منسوخ او نسخ دا مثالونه به راځي دلته الله وایي چې یو سړی مري مال ورسره دی نو دی دې وصیت وکړي چې مور له پکې دومره ورکوي پلار له پکې دومره ورکوي هغه پلاني له دومره ورکوي پلاني له دومره ورکوي هلته سورة النساء کې الله په خپله تقسیم وکړو نو دا مسله څه شوه منسوخ شو نو ناسخ کم یو دی سورة النساء هغه آیت هغه آیت دا آیت یې څه کو منسوخ نه اوس وروره تقسیم هغه شان کوو څنګه چې الله کړی دی بعضو علماو دا خبره کړې ده بعضو علما ویلي دي چې نه د آیت منسوخ نه دی ښه برابر دی په خپل ځای پاتې دی حکم یې شتي تلاوت یې شتي نو حکم یې شتي څنګه نو بیا به دې باره کې څه وایي دلته ګوره الله وایي چې په دې سړي لازم دی چې وصیت وکړي د مور پلار په باره کې د خپلوانو باره کې بالمعروف په ښایسته طریقې سره نو د ښایسته طریقې نه مراد د شریعت طریقه ده نو په سړي لازم دی چې دی مري نو دی به دا وصیت وکړي چې زما دا مال به داسې تقسیم کوي څنګه چې الله ویلی دی خیال هم دی که نه نو د آیت منسوخ نه دی بعضو علماو پکې لا دا ویلي دي وی د آیت منسوخ نه دی دلته وی هغه مور پلار مراد دی چې هغه کافران دي ولې ځکه چې کافر د مؤمن نه میراث نشي اخیستی نو که میراث کې برخه نشتی شریعت نه ده ښوولې خو مسلمانه بچیه ته ورله د خپل طرف نه صحیح څه ورکړه حقا علی المتقین دا کار لازم دی په تقوادارو باندې ولې چې تقوادار نه وي په هغه لازم نه دی عمل په تقوادار کوي او بل دا چې اوریدونکي ته وایي که ځان تقوادارو کې راولي
او دا دی کوششی نو دا کار بکے. فمن بدله بعد ما سمعه نو چاچی بدل کو دا وصیت ورستو دا دین چی وای اوریدو. یو سڑے مرشو وصیتی لکڑے یا وصیتی کڑے دے دا اوریدلے دے بی پوشیو دلیدلے راو لگی دو پائی کسی چلو کو رد و بدلی ہو کو. لیکن اگر سڑی دا وصیت کڑے دے چی فلانی خپل تا چی زمانگا ماما دے اغلب اب کی دوم رئیسا ورکی جائز دے دا وصیت تا ماما دا پار وصیت چا دا پارا نرے جائز وارث تا پار دا یو سڑے اس مری او دا ہوئی چی زمان سلور زامن دی پینزم لبا بکی وسراغ پلانی برخ زیادتی ورکی سلورم لا دا وصیت نرے جائز ولی نہیں جائز تقسیم اللہ کڑے دا وارثانو دی وصیت تا بکی ضرورت لا وصیت لوارث حدیث کی راجی خود چی وارث نہیں دا اگر پارا وصیت تا کولیش نو ماما وصیت دے وارث دے ندے سڑی زمانگا ماما لو بکی دوم برخا ورکی نو دا زوی راو لگے دو یا روری راو لگے دو یا روار راو لگے دو یا پلاری راو لگے دو او پا دے وصیت کی ردو بدلو کو چی دا ماما تیسی شی اوزی یا یو سڑی وصیت کرے دے چی زمان لونو تبم گرے آگا برخ ورکوئی کم برخ چی اللہ خوری دا او بل راو لگی دغا خبرت پری کی دغا تی کٹ کی قسمون پی اخری چی منگا وری دلی من دا آگا کڑی من دا منگ جی پاکا ٹیمو نو اللہ ویزی بی بی آگا نرانی سم اسوک چی مردے آگا نرانی سم سوک رانی ویکی گی فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ نو یقیناً گناہ دا دے پاک کسانو دا چی بدلی دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ اوریدن کے پوہ دے. دا دو نمونے پا دیوی و صفتونا چی دا وصیت کے سو سنو چا بدل کو چا بدل نکو اللہ وی خیر اورم او خب پوہ ہے نو ویرے گئی دا گا اللہ نے. فمن خاف من موص جنفا نو آگا سوک چیریگی دا وصیت کون کنا. فمن خاف من موص یو سڑے دے یریگی وصیت کون کنا ولی یریگی جنفا طرفداری دلاسا او اثما یا دا گنانا او بعض علماء جنفتا خطاوی او اثم تا گناوی قصدن یعنی یو سڑے دے وصیتی کڑے دے او پا دی وصیت کی طرفداری کڑے دا جنفا کی دا مانم پرتا دا سی چلی کڑے دے نو طرفداری سنگئی یعنی دا وصیتی کڑے دے اولیکو سا اللہ اسے تقسیم کڑی دو پلانی لبگی دوبرا ہو رکھی. حیا گناہ کے واقعی شاید اثما چی جنکو لبگی برخا مور کوئی یا زمانگا غمور لبگی برخا مور کوئی ولیادو بالله. یا جنفا پا مانا کدی سے پا خطا سر ہوئیو یعنی قصدنی نده کڑی خوب پوشوی نده و خبر کڑی دا پا ہر حال کی یو سڑے دے دیو کس وصیتی ولیدو او دغه چاچی وصیت کڑے دے دیا طرفداری کڑی دا قصدنی گناہ کڑی دا ظلم زیادے کڑی دے او یا خطا شوے دے قصدنی دا کار ندے کڑی فاصلح بینهم نسلہو کی پمینز دا دوی کی نو دا کس راولگی دوسی چلیو کو دا وصیت برابر کو وصیت کی گوتی ہوا لیکن نو تیرشیوی آیت کی داری جی چا دا وصیت بدل کو پا دباندی صدا گناہ دا وز دلتا خون تا پا وصیت کی گوتی ہوا لی واللہوی فلا اثم علی نو نشتیس گناہ پا دباندی ولی بھی نشتی دا خو شریعت تا خبر برابر کر نو دلتا دا خبر یاد کی آغش وصیت بنمن لیکی کم چی دا شریعت خلافی لکه باز وی زما پلار ویلو چی زما قبر با پوخ کئی پلار زما دا وصیت کر نو دا با
نه منلی کېږي. زما پلار ویلي و چې دا لور یاده کړې ده د خور دا به د پلاني نه راولئ کور کې به یې کېنوئ. ظلم دی. ولې کور تباه کړي؟ ولې دوه مسلمانان جدا کړي؟ دا به نه منلی کېږي. زمونږ نیکه دا وصیت کړی دي چې شریعت خلاف دی، دا به نه منلی کېږي. هلې کوي وصیت یې کړی، بس وصیت یې کړی دی. نو چې اوس وصیت یې دا کړی چې ټوپک راواله بل به مړ کړي، نو ته به څه چې وصیت یې کړی. لکه دا بعض مشران دا وایي، خبره مخې له راغله، بعض مشران دا وایي که زمانه پیدا یي نو د پلاني په دروازه به د مرګه پورې نه ورځي. دا وصیت به منلی کېږي؟ ولې به نه منلی کېږي؟ شریعت خلاف دی. شریعت خو وایي چې رشتې وساتئ، ولولیانې وساتئ، او دلته مشر نصیحت ته څه کوي؟ د رشتې د پرې کول. دویمه خبره، یو خو دا شو چې وصیت چې د الله د شریعت خلاف وي هغه به نه منلی کېږي. دویمه چې وصیت د شریعت خلاف وي د چا او تا واورېدو یا دې ولیدو، نو خیرخواهي دا ده چې پوه که دا کشران چې په دې کې دا خبره د شریعت خلاف ده، او په دې الله تعالی اجر درکړي. ان الله غفور رحیم، یقینا الله ډېر بخونکی رحم کوونکی دی. که څوک نه وي پوه خطا شوی ګناه تې شوي، نو الله بیا هم څه دی؟ بخونکی مهربانه دی. اوس د روجې مسله به بیانوي، او سبحان الله د آیتونه د ډېر ښه وخت سره برابر شو. سبا د دې مبارکې میاشتې اولنۍ ورځ ده او نن یې اولنۍ شپه ده، نو د روجې مسله به بیانېږي. ربط څه دی؟ نو دوه خبرې. یوه د اصلاح خبره روانه ده، د معاشري اصلاح په څه کې؟ د معاشري اصلاح مخکې ووایي قصاص، بیا شریعت هله برابرېږي چې کورنۍ صحیح، معاشره هله برابرېږي چې کورنۍ برابري. او کورنۍ کله برابرېږي؟ چې مال تقسیم د شریعت په رڼا کې شي. نو اصلاح د معاشرې هغه دا ده چې دوی به روجې نیسي. په دې کې اصلاح ده، په دې کې تقوا ده، په دې کې فایده ده. فایده څه ده؟ روجې چې کله ونیوې شوې، لکه دغه فایدې پرېږده چې تقوا راځي سړي کې، او نور ډېرې فایدې. او دې دپاره ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې تېر شوي کال ما د الله په توفیق سره د کتاب بلوغ المرام نه کتاب الصیام پوره شرحه کړه، او هغه الحمدلله په نیټ باندې ملاویږي، ملګرو سره هم شته. هغه درسونه د دې رجوع په دې مسلو باندې پوهېدو دپاره برای مهرباني دا ته درخواست کوم، 10 درسونه دي که 11 دي، په دې 2-3 ورځو کې هغه واورئ. ډېرې مسلې د روجې پکې بیان شوي دي، په څه ماتېږي، په څه نه ماتېږي، کله او څنګه، او بیا د اعتکاف مسایل او کفاره چې روژه ماته کوي، ټولې مسلې هلته بیان شوي دي. نو دا ته درخواست کوم، او درخواست په دې کوم چې دا روژه هم ښه تېره شي، چې څه مسله درته رانه شي. یاد دي چا چا دا اورېدلي و تېر شوي کال؟ که نه تاسو ته نه دي اورېدلي؟ تېر شوي کال ما کتاب بلوغ المرام نه کتاب الصیام شرحه کړی، نو هغه بیا واورئ. که دا روژه د قرآن او حدیث په رڼا کې تېرول غواړئ، نور خپله مرضي هم دی. خو روژه کې یو فایده دا ده چې سړی د غریبانانو حالات محسوس کړي، چې راځه چې د سحر نه د ماښامه پورې څه نه خورم او زما دا حال دی، نو دا چې غریبانان دي دوی به څه حال دی چې په میاشتو په هفتو په ورځو ورځو ته خوراک نه میلاوي. نو چې د هغوی احساس ورسره وي، نو معاشره به څه شي؟ برابر به شي. بله دا چې روجې نیوی کېږي، نو د روجو سره شهوت څه کنټرولي.
نو چې شهوت کنټرولي نو معاشره صحیح برابر ہے. بل ښکلی ربط یې دا دی چې په دغه آیت کې لیس البر آیت نمبر 100 کې خبره د ایمان وشوه، واقام الصلاة وآت الزکاة، د مانځه وشوه، د زکات وشوه، نو اوس روژه مو واورځه کې چې روژه م رکن دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض کړی شوي په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو. دې نه واضح شو چې روژې نیول څه دي؟ فرض دي. دا په کوم کال فرض شوي دي؟ هجرت په 2م کال. بارک الله فیک. د هجرت په 2م کال فرض شوي دي. او بیا د فرض کېدو مراحلو هغه موږ تفصیلا هغه درسونو کې ذکر کړي، او خلاصه دا دی چې اوله کې دا عاشورا دا روژه چې ونو دا د دې نیول لازم و چې دا به لازم نیوی کېږي. بیا د هغې نه بعد دویمه مرحله دا شوه چې الله د رمضان دا روژې مشروع کړي، خو دې کې هم دیسي و که څوک یې نیسي ودې نیسي، او که څوک یې نه نیسي نو هغه دې یو غریب له خوراک ورکړي. یعنې مسله څه ده؟ اختیاري ده. دریمه مرحله بیا دا و چې الله لازم وکړو، او بعض خلک یې ترې راوویستو چې الا د دوی نه علاوه هغه څوک دی مسافر دی او بیمار دی، نور به روژې نیسي. په دې طریقې سره روژه فرض شوې ده. الصیام امساک نیو ته وایي په عربۍ کې، او شرعا روژه دې ته وایي د سحر د راختو نه واله د نور د ډوبېدو پورې د خوراک او څښاک او د شهوتونو نه ځان بند ساتل، د شهوت د کارونو نه ځان بند ساتل په نیت ته عبادت. دا ټکی به ورسره لازم وي، په نیت ته عبادت. لکه اوس یو سړی د روژې نیولې ده چې د بدن د چربي ویلی شي، ولې نه کېږي؟ انما الاعمال بالنیات. نو سحر نه ماښامه پورې، سحر د راختو نه د نورو ډوبېدو پورې دلته فایده. دا زمونږ په دې ملکونو کې او بعض نورو ملکونو کې د روژې د بندولو دا ټیم دا یو 500 منټه مخکې ښیي، او دا ظلم او ناروا کار دی. آیت برام شي دې باره کې تعالی چا دا اختیار ورکړی دی چې ته خلکو باندې روژه بندې او خوراک څښاک بندې په هغه ټیم کې چې الله ولې اجازت ورکړی. نو د روژې د بندولو ټیم سحر راخته دي، بلکل سحر راخته بس روژه بند. دې نه داسې چې احتیاط دا دی چې 20 منټه مخکې، احتیاط دا چې نیمه ګنټه مخکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذان ته نږدې پیشمنۍ کو. دې باره کې موږ الحمدلله درسونه کړي. نو چې په دې باندې عمل کې هلته تا خو به مخکې روژه بنده کړه. نو ورسره زمونږ په دې ملکونو کې او بعضو نورو کې روژه ماتي کې چې کله نور ډوب شي نو 1 منټ 2 صبر به کې. نور ډوب شو خو ته به څه کې؟ دا د څه دپاره به صبر کې؟ ظالم زامن دې هر ځای کې احتیاط راچولی، احتیاط او احتیاط. الله وی الله اجازت ورکو کلو وشربو، هم دې څو ایتونو بعد به راځي. خورئ اسکئ. اوس حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی چې نور ډوب شو د روژه دار روژه ماته شو. مولوي صاحب وایي نه 1 منټ 2 صبر وکړه. چا وایي چې منټ 2 صبر وکړه؟ او دا د سلفو عمل هم نه دی. صحابه کرام سلف صالحین نه دي ثابت چې هغوی دا احتیاطونه کړي دي. نو روژه به کله نیسي؟ سحر راختو نه بعد
سهار راختو سره کله به ماته نور ډوبېدو سره چې نور ډوب شو بس روژه ماته شو منډ صبر وکړه 2 صبر وکړه 5 منټه دا تقوا نه ده دا تقوا خلاف دي تقوا دا چې ته په قرآن او حدیث باندې عمل وکړي ولې الله دا روژه په موږ لازم کړې ده نو دلته ګوره د دغې نه مخکې کما کتب علی الذین من قبلکم په تاسو داسې لازم کړی شوي ده څنګه چې په پخوانو وه نو دا تشبیه په څه کې ده تشبیه په دې فرضیت کې ده یعنی په تاسو داسې فرض ده څنګه چې په پخوانو فرض ده په طریقه کې نه ځکه چې د هغوی طریقه جدا وه زموږ دا جدا ده خو په هر امت باندې الله روجې فرض کړي دي دلیل دی په دې باندې چې د الله دا عبادت ډېر خوښ دی ځکه یو حدیث کې راځي حدیث قدسي دی الله وایي چې زه د یو عمل بدله څنګه ورکوم نیکي په 10 ګونه د 10 نه کله 200 چندو ته ورسېد هغې نه م زیات الا الصوم سوای د روژې نه سوای د روژې نه الله وایي د دې اجر زه چاته نه ښیمه دا به زه د قیامت پر ورځ راښکاره کوم نو چې هغه کریم رب وایي چې زه یې نه ښیمه قیامت پر ورځ به راښکاره کوم چې دا به لا کوم اجر د الله د عبادت دومره خوښ دی آیا مقصد د الله دا دی چې موږ تږي کي وږي م کي د ښځو نه م بند کي هسې موږ ستړي کوي نه لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي دا مقصد دی او ځکه حدیث کې راځي دا د پښتنو لپاره ډېر اهمه دا خبره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتئ په مخه الله ته هېڅ ضرورت نشتی چې یو سړي ځان بند کړی دی د خوراک او څښاک نه او ځان یې نه دی بند کړی د ګناهونو نه الله ته ضرورت نشته روژه د زړه نیوه غواړي روژه د ګناهونو نه نیوه غواړي مونځ اودس نشته ماښامه پورې خوب دی د روژې په خوله ټیویان ګوره مازدیګر کې پکې ټورنمنټ یې کوه کرکټ او والیبال او فوټبال چې روژه لنډه شي او بیا جګړې په واوره په اوبو په روابزه د اچار په ډبي بیا کنځلې بیا وهل ټکول مړه دې روژې ته د الله څه ضرورت دی الله خو هغه روژه غواړي چې تا کې تقوا راولي اوس په دې روژه الله څه کوي او دې کې فایده څه ده ماښام مانځه ته 15 منټه پاتې دي یار راپاسې او چې 15 منټه هم پاتې راپاسې نو تپوس د روابزه کوي او د ټانک د شربت کوي روژه مزه د هغه چا کوي چې دی پکې سخته تېره کړي په عباداتو کې تېره کړي که نو دی خوشحاله مې دی روژه ماتې دی دسترخوان ته خوشحاله په دې ځکه چې توره یې والې ده کار یې کړی دی روژه یې نیولې ده صحیح مازدیګر کې بیا ماښام کې سړی سترغلي را پړسېدلي او کله وی روژه مې سر ته وخته او کله وی خپو ته کوزه شو دا چې روژې سرونو ته خیږي او کله خپو ته کوزېږي دوی د روژې سره روژې دی د مؤمن روژه سر ته نه دا سر ته څنګه خیږي دغه چې یو سړی پوهه نه وي د روژې په طریقه باندې چې د روژې څه ته وایي نو دی به دقه وي کله وختو کله موږ خو الحمدلله د روژې په حالات کې نه د روژې م چېرته سر ته ونه خته بلکې عام ورځو کې چې کومه غوسه سړي له ورځي او کوم سړي باندې حالات داسې راشي هغه دې ورځو کې نه دې ورځو کې سړی لږ کنټرول وي روژه ده نو د الله کومه روژه پکار ده چې په هغې کې روژه ونیوی شي د څه نه د الله د نافرمانۍ نه ایاما معدودات یو څو ورځې شمارلی شوي دي دا خبره دې دپاره وکړه چې الله وي په ځان یې ګرانه مه ګڼئ یو څو ورځې
ایام معدودات شمارلی شوي ورځې. ته ګوره که نه موږ نن وایو چې شپه د رمضان ده، یو څو ورځې بعد ګوره شپه د اختر ده. یاده کړئ دا زما دا خبره. ایام معدودات الله وایي په ځان یې بوج مه ګڼه. ایام معدودات نو الله وایي محنت پکې وکړئ یو څو ورځې. ایام معدودات ډېر خواږه زمونږ خپلوان زمونږ ملګري هغه د خاورو لاندې پراته وي، الله په تا بیا راوستې نو الله وایي فایده ترې واخله، خو یو څو ورځې بیا راځي نه راځي هېڅ پته یې نشته. ایام معدودات نو الله وایي دا د یو څو ورځو میلمه دی، قدر یې وکړئ. رمضان دی، یو څو ورځې میلمه دی، قدر یې وکړه. ایام معدودات ته شمار یو څو ورځې دي، که دنیا ته دې پکې لږ نقصان ورسي، که کاروبار ته دې لږ نقصان ورسي، هېڅ خبره نه ده. 11 میاشتې په دنیا پورې نښتې وي، ودې کړه دې میاشت کې لږ نقصان وکړه که د آخرت ته ګټلو دپاره. ایام معدودات نو ایام معدودات دي، د شمار ورځې دي. دا د شمار ورځې ښه په حساب کتاب سره تېرې کوي. حساب کتاب سره یعنی چې ښه حساب کتاب پکې وکړه چې ته په دې کې څه کوې او څه نه کوې. او زما تاسو ته دا نصیحت دی چې د نن شپې نه د پېشمني په ټیم درته د ورور په شان نصیحت کوم ټولو ته، د پېشمني په ټیم کې نن یا سهار مانځه نه بعد ځان له یو ټایم ټیبل یو جدول جوړ کړه، ویې لیکه ځان ته. څه لازم نه دی چې تاسو به دا کار کوئ، خو د هغه چا دپاره ویم چې څوک د شمار د ورځې ښه تېرول غواړي او په دې ټایم ټیبل کې ولیکه چې زه به څه کوم. سهار مانځه نه بعد مثال کې جومات کې ناسته نور راختو پورې هغې کې به څه کوم؟ تلاوت 5 صفحې. ماسپښین نه بعد مثال کې درس دی، مازدیګر نه بعد درس دی، بیا روژه ماتې دی. د دې اقامت او د اذان په منځ کې به دومره صفحې سبق وایم. تراویح که کار لځي کار له لاړ بیا راشي، یا که تراویح او کار نشتی د شپې بیا تهجد دی، په منځ کې تلاوت دی، سحر پېشمني ټیم کې څه کوو. داسې یو جدول جوړ کړه چې دا روژې دې ښه ښایسته تېری شي. ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار دي یا شمارلی شوي دي. فمن كان منكم مريضا نو هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او علی سفر یا یې په سفر باندې، فعدة من ایام اخر نو په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو. د څه دپاره؟ د قضا راګرځولو دپاره، یعنې د عدت به دی څه کوي؟ پوره کوي، شمار به پوره کوي. بیمار دی، مسافر دی، روجې ونه نیوه نو دی به دا روجې بیا نور ورځو کې هم نه نیسي دی. مسله مختصر به ذکر کوي تاسو ته یادوي. مریض په 2 قسمه دی، د تپوسونه ډېر کېږي او دا یاده کوي چې تاسو هم که څوک تپوس وکړي چې ته معلومه وي. مریض په 2 قسمه دی. یو هغه مریض دی چې هغه وقتي طور مریض دی، لکه یو سړی دی بیمار شو، داسې بیمار شو د ورځې چې روجې نشوه نیوی، روجې پرېښوده. ښه بیماري څه ده؟ وقتي طور. نو اوس دی به روجې پرېږدي او بیا به څه کوي؟ قضا به راوړي، کفاره نشي ورکولی، فدیه نشي ورکولی. ښه دویم هغه بیمار دی چې ډاکټري اصولو کې د ده بیماري نه ښه کېږي، نو دی به بیا څه ورکوي؟ فدیه به ورکوي. لکه یو سړی دی ګردې خرابې دي، یو کس دی د زړه بیمار دی یا بله غټه بیماري ورته ده، ډاکټري اصولو کې دی نه ښه کېږي. چې نه ښه کېږي نو دی به د ورځ په بدله کې یو مسکین مړی. نو ځکه الله وایي وعلى الذین یطیقون، او په هغه کسانو چې طاقت د روجې نه لري، فدیة طعام مسکین، فدیه دا چې طعام د مسکین دی. ګوره موږ اوله کې روجه اختیاري وه، که څوک یې نیسي ولې نیسي، او که څوک یې
نه نیسي نو فدیه دې ورکړي. نو دې آیت کې ما ته اشاره ده که چا باندې روژه نیوه ګراني فدیه دې ورکړي. او بعض علما وایي چې دې کې بله معنی هم پرته ده لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا ویلي چې دې کې بله مسله هم ده وعلى الذین یطیقون او هغه کسان چې طاقت د روژې نه لري وایي دا مسله د بوډا بوډۍ ده او د هغه بیمار مسله هم دې کې راغلی چې کوم بیمار نه ښه کېږي نو دوی به څه کوي فدیة طعام مسکین فدیه به ورکوي چې هغه خوراک دی د مسکین د یوې ورځې. راجح دا دی چې شریعت د هغې څه مقدار نه دی ښولی نو خوراک ورکه د یو ټیم چې عرف مطابق دغه علاقه کې په دومره خوراک باندې خلک مړي هغه خوراک ورکه نه ډېر ګران او نه داسې چې هسې ټوغې کوي داسې به هم نه کوي. نو بوډا بوډۍ او دا زمونږ دا مشران الله دې د دوی په ژوند کې برکت واچوي کوم چې ژوندي دي زمونږ د پښتنو دا مشران دا روجي نیسي او ډېر شوق یې ورسره دی خو ګوره دا یاده کوي چې بدن ته دې نقصان درکوي نو الله دې ته منع کړی ولا تقتلوا انفسکم ځانونه به نه وژنئ لاره شتي که نه هغه لاره څه ده فدیه ورکړه او په دې الله تعالی نه رانیسي چې دا څنګه فدیه ورکړه او الله ته پته لري چې دی کمزوری ځکه یې دله دا رخصت درکړی نو دوی به دا کار کوي. فمن تطوع خیرا فهو خیر له نو چا چې په خوښې سره وکړو یو نیک کار نو دا ډېر غوره د هغه دپاره دی. وان تصوموا خیر لکم او چې روژه ونیسئ دا ډېره غوره د ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ. مخکې روژه څه وه اختیاري وه نو الله وایي دغه دا چې اختیاري ده وایي چې که نه یې نیسئ فدیه ورکوئ خو نیوی څه دي نیوی غوره دي. وان تصوموا خیر لکم دغه شان په خوښې سره چې څوک نیکي کوي دا د دې لپاره ډېره غوره ده یعنې روژې چې نیسي نو پرون تندي به یې نسي سر ته به یې نه خیجې ښه ښکلې روژه به نیسي ښه ښکلي اخلاق به پکې ساتي ښه مزېداره روژه به تېروئ صحیح ده که نه جنګ جګړې او سړي تندی ترې وکړې دا مزه نه کوي. نو په دې باندې به اکتفا وکړو 140 نمبر آیت باندې ودرېدو سبا به د 115 نمبر آیت نه شروع کوو او بیا به انشاءالله د سبا نه چې دی نو د ورځې یعنې په ورځ کې زما چې کوم ترتیب ما نیولی دی او څه پیښه پکې رانله والله وواړي یو د سړی بیمار شي یا بل څه دغه راشي نو زما دا انشاءالله طریقه ده دا مې اراده نیولې ده چې یعنې څه کم سپاره به د ورځې ووایو ماسپښین منځه نه بعد به شروع کېږي مازدیګر منځه نه مخکې لږه وقفه او بیا ماښام منځه ته چې نیمه ګنټه پاتې یا 40 منټه پاتې هغه وخت نو دا غواړي رباط څه ته وایي ځان تړل رباط دې ته وایي ځان تړل په کوم ځای کې مورچه کې مورچه د علم دې ته به ځان تړې هیڅ آسان کار نه دی نو الله آساني چې کله سړی محنت او کوشش وکړي زموږ طریقه به انشاءالله په رمضان کې هغه دی او بله مسله هغه ده چې که چېرته یوه ورځ د چوټي وکړه نو سپاره د راځي پوره بیا په موبایل کې به واورم هلته به واورم دلته دمسې بیانې او که دې وکړم ځکه چې دا ډېره ګرانه ده چې ته په کور کې دا ډېره ګرانه ده چې ته په کور کې 4 او 5 غنټې ته موبایل ته کښېنې سره رسوی وشي ګرانه ده بس راشي موږ کور کې زه بیا ګورم ځان ګنټه درس نه ګورې ته 5 ته کښېنې نو دلته جومات کې یو روحانیت دی
او سبحان الله د روجې په خوله چې سړی د الله په کور کې ناست دی بل شان ښکلي. دا څومره ښایسته روژه ده چې تا ټوله په جومات کې تېره کړه د الله کتاب ته. دې نه خوا بل نعمت نشته. الله تاسو له موقع درکړه. څوک به په بازارونو کې تېروي، څوک به په گپ شپ کې، څوک به ټي وي ته ناستي، څوک به والیبال کې، څوک به کرکټ کې، څوک به ودی، ته به د الله په کور کې ناستي. نو دا خبره یاده کړئ چې دا د الله یو لوی نعمت دی چې موږ ته را نصیب کو. نو انشاءالله سبا به د ماسپښین د مانځه نه بعد بیا ملاقات کو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.